أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأيضا قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وټولو راغلو د امارت مشرانو او تجارو او ډیپلوماتانو او نور قدرمنو مجاهدینو ته دغې پرتمینې غونډه کې چې ګډون کړی دی، ټولو ته د زړه د کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو، داسې څه پاته نه سو، الحمدلله ډېر ښه کافي بحث وسو. پر هر اړخ باندې تجارانو وروڼو هم خپل بحث وکړي او دا خبره وکړه چې امارت چې زموږ ملاتړ او زموږ تر شا ولاړي، انشاءالله موږ به په خپل کارکردګۍ کې کامیابه او پرمختګ کوو. هغه خو الحمدلله چې اوس د دغې دا کوم شرکت چې نوی افتتاح کېږي، چې دا اسامي شرکت ورته ویل کېږي چې ټول ګډون پکې کوي، د دې یو ګټه خوبایي دا ده چې الحمدلله په دې کې هر قوم شرکت کوي. دا د کمینزاده صاحب او د نورو مشرانو تجارانو یو ګډ کارکردګي ده چې داسې یو عام نظر یې درلودلی دی. شاید نور به هم الحمدلله په دې کې ګډون کوي او دا شرکت به انشاءالله ډېر غټېږي. او دوی چې کومه خبره کول د ملاتړ په هکله چې موږ ته کوم وخت دا مسؤلیت راسپارل شوی دی، داسې ورځ به نه وي چې موږ مجلس دایروو چې کوم تجار یو مشکل لري، هغه دې موږ نه وي راغوښتی، هغه دې خپل مشکل موږ ته نه وي ویلی، او مشکل که په هفته نه وي حل شوی، خو په 2 هفتو کې به شاید هغه مشکل حل شوی. او داسې غونډه نه ده پیښه شوې چې هغه دې موږ بې له دویه کړي. یونس مومن صاحب نسته، یعنې هغه او کمینزاده صاحب، دا اکثریت وخت موږ سره په دې مجلس کې د اقتصادي کمیسیون دوی حضور لري، دوی موجود دي. موږ الحمدلله د تجارو پر مخ خپله دروازه خلاصه کړې ده. د دوی د مشکلاتو چې دلته اوس هم ناست دي، داسې تجار وروڼه دي چې څه مشکل به درلودی، یعنې موږ دونه په عاجله توګه باندې هیئت استولی دی، هغه د ده مشکل مو بررسي کړی دی، بیا راغلی دی، بیا دی قانع شوی دی چې الحمدلله زما مشکل حل شو. نو د آینده دپاره هم موږ د تجارو وروڼو چې کوم مشکل ولري، موږ آماده یو، که شپه یي که ورځ یي. لکه څنګه چې وزیر صاحب محترم د تجارت خبره وکړل، یقینا هر وخت دا موږ پر ځان باندې وخت، یعنې اوس زه یا وخت نه لرم یا مقصد وخت تنګ دی یا څنګه، دا مو نه ده دغ کړې. یعنې چې کوم وخت کې دوی موږ ته خبره کړې ده، موږ د دوی خبره اورېدلې ده، هغه مشکل مو الحمدلله تر یو حده ورحل کړي هم دی. نو د آینده دپاره به هم موږ د دوی سره ملاتړ یو او د دوی چې کوم مشکلات دي هغه به انشاءالله موږ رسیدګي ورته کوو او د دوی هم مشکل به موږ حلوو. خو دوی ته دې خدای پاک نور هم توفیق د دې ورکړي چې د هر قوم د هرې ژبې خلک په د خپل اسلامي شرکت کې د ځانه سره یو ځای کړي او ټول د افغانستان تجاران ته باید په دې باندې بلنه ورکړي لکه دوی چې څنګه وویل چې دا کوم اوس دا 14 کسه شرکت لري چې دا د یو ولایت نه دي
دا د مختلفو ولایتو دي. زه وایم نور دې هم مقصد دا چې توسع وکړي، پراخي دې وکړي په دغه کې نورو ولایتو تجارانو ته هم الحمدلله تجاران په هر ولایت کې شته. نو ما چې کومه خبره یا کوم آیات کریمه چې ما وویل چې نسته داسې یو ژوندی شی مګر نه د هغه ژوندي شي رزق پر الله پاک باندې وي، الله پاک یې تضمین کړي. خو بیا هم نن ورځ که ګورو دا دنیا دارالاسباب ده، تاجر نن دارالاسباب جوړ شوی دی د دنیا د پرمختګ دپاره. ځکه پروردګار عالم خو قادر مطلق ذات دی، یعنی بې ورېځې باران هم اورولی شي، خو سبب یې وریځ ورته جوړه کړې ده. نو اقتصاد هم دغه رقم دی، تجارت هم دغه رقم دی. په کوم ملک کې چې تجارت نه وي راکړه ورکړه نه وي، هغه ملک هېڅ پرمختګ نشي کولی. ضرورت دی تجارانو ته چې په بهر او په خپل ملک کې، ځکه الحمدلله دوی ته داسې ملک پروردګار عالم ورکړی دی چې زه خو مثل نه وینم، ځکه چې زه په دا بعضو ذخایرو یا په دا بعضو معدنیاتو تر مخه نه وم خبر. و چې زه په دې پوهېږم، زه د خپل ملک ساری په دنیا کې نه وینم، داسې ملک مستغني ملک چې د هره شي څخه پوره دی، داسې زه بل ملک نه وینم. هر څه پکښې کې دي او هر څوک چې د افغانستان د دغه معدنیاتو د دغه زیرمو څخه کار اخلي، انشاءالله زه امید لرم چې افغانستان به بیا دا د فقر لاس چاته ونه نشي. چې باید ټوله کوشش وکړو چې خپله پانګونه، خپله سرمایه ګذاري په خپل ملک وکړو. که په بهر کې د چا پیسې یا هلته پانګونې کړي، هغه دې رانقل کړي افغانستان ته. په افغانستان کې الحمدلله امنیت خو مشرانو ملګرو بحث پر وکړي، لکه نن ورځ چې امنیت په افغانستان کې شته، ما ته خو یعنی په دا 40 کاله کې خو نه و راغلی. اخواته نو ما ته هم درک نه رامعلومېږي چې څنګه وضعیت کړو، ځکه زموږ عمر په دغه اندازه و. نو داسې مشکل تجار او سرمایه ګذار وروڼو ته نشته چې دی وایي دغه نو علت دی، زه په دې خاطر نه کوم. نو زموږ د ټولو تجارو او د ټولو سرمایه دار وروڼو څخه دا خواهش دی چې خپل ملک عزت هم ولایي په خپل ملک کې دی. موږ خو دا څه ملکو ته چې تللي یا په بعضو ملکو کې مو داسې څه وخت تېر کړی دی چې سهار به راکښېنستو دا فکر به مو کوه چې اوس ته چیرې یې، خو هر رقم سهولت و وسایل و اساني به وراته، مګر خو خوند بیا په طبیعت ولاکه راکوه چې زه به هلته ناست وم. ځکه دا خپله خاوره یو ډېر محبت و مینه لري د سړي سره، چې سړی خپله یو څه فکر کوي. نو موږ هغه وروڼو ته هم دا خواهش دی، دغه مو توصیه ده. نورو ملکو کې ستاسې عزت نشته، ما چې خپل ځان ته به دې عزت ورکړي د خپلو پیسو په خاطر، خو بل څوک تا ته عزت داسې نشي درکولی لکه په خپل ملک چې الله پاک تا ته عزت درکړی دی. مطلق اوسېدل دي په خپل ملک کې دا عزت دی. نو خبره نه اوږدوم ځکه وخت هم لنډ دی. د دې مخکې ته به ځو چې کومه افتتاحي ځای دی یا کومه پټۍ پرېکړول دي، هغه ځای ته به ځو. د تجارانو محترمو دغه کمینزاده صاحب خو زما خیال ترتیب داسې کوچنی نیولی و، خو الحمدلله هغه په دې تالار کې دا خلک نه ځایېږي. دا هم یو غټه خبره ده. خو نور تجاران موږ دا وایي دغسې غونډې او دغسې پروګرامونه چې څوک جوړوي نه کې یو پراخ ځای دې پیدا کوي، آماده کوي دې چې ټول ملګري ښه په وساو او ښه په یو پراخ انداز باندې ناست وي، نو دا به ډېر ښه وي. نو شاید ده به دا فکر کاوه چې دې غونډې ته به څوک رانیسي. زه چې اوس ګورم هغه الحمدلله په دې تالار کې خو دا دې نه ځایېږي، د باندې به هم شاید ډېر ولاړ وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.